وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دا نبی علیہ السلام مبارک دا سیرت بیان شروع. دا نبوت نه کال چی پورا شو لسم دا نبوت دا پیغمبرین لسم کالو دا حضور پاک مبارک عمر 50 کالو. نو ظاہری دا حضور پاک دو ڈاڈون و دو سریوے، یو ابو طالب و یو حضرت خدیجہ. پدا کال دا دوار وفات شو. دا ظاہری دا انسان یو ڈاڈی او ظاہری دا انسان یو اسرائی. نور دا پیغمبر علیہ السلام غٹ اسرا خدا اللہ ذاتو او دا دوارم چے دا پیغمبر علیہ السلام مبارک طرفداری بے کولا ڈاٹ بے ورکو پیغمبر مبارک پہ مضبوطو دان دا اللہ دا طرف نو، اللہ دا چازلک واجھ. نو دا دوار وفات شو دیتے عام الحزن وی دا غم کال. ابو طالب دیر زیاد دا پیغمبر علیہ السلام عزت کاؤ، دیر قدر کاؤ. او دا پلار عبدالمطلب نا پس پلار و تسپار لیو. دیر زیاد پیدا رسول اللہ مبارک خیال ساتاو دا غد وجہ محفوظو. لکہ ابو طالب یو حیثیت لارا پا مکہ کے خلقو بے قدر کاؤ، مشر سنجیدہ انسانو، دلوی قوم مشرونو خلقو بے خیال ساتاو. نو دا غد مخ حضور پاک تا چاغگ نشو کون. بیا چکل وفات کے دی نو دا مرگ پا وقت کی نبی علیہ السلام مولا راغی. چراغ نخوا کی وسر ابو جہلم ناستو، عبداللہ ابن ابی امیم وسر ناستو. نو حضور پاک وطوی وی اے ترے کاکا خودے تاو گورا او دا کلمہ شہادت ہوا او کدا خلقو مخ کے نوے دے وقت کے ماتا پٹھا ہوا آیا. احاج لک بہا عند اللہ، دا قیامت پرز باقی زب پیشہ دا مارب پیشہ زب خدای سر بیا خبر کوم ستا دا پانا اس سوک پہ ما گواکا و ما گواکا دے وقت کے راتا پٹا ہوا یا پٹا چھ زب پہ گواشم باقی زب پیشہ دا ما کار پیشہ دا خدای پا دربار کے بزب بیا باسونا کو دلائل با پیش کو. لیکن آگوے چھے روارا نکی گی. او ابو جہل وطے پام کا وگوری دا عبدالمطلب نکے دا دین نواؤ نرے. عبداللہ ابن ابی امیہ وطے پام کوا چه د خپل پلار د دین نه واونړی ګورې پام کوه، هغې شیطانان ورته ناست. دا ټیک ده چې وروسته بیا عبدالله ابن ابي امیه خدای پاک مسلمان کړی دی وروسته د فتح د مکې په کال باندې، خو هغه وخت کې ورته ناستو نه یې پرېښه. حالانکه ډېره زیاته مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره، ورته پته م وه، ښه ورته پته وه چې دا رښتونی دین دی، ښه خبر ارسنا پیو او کلمه نه وي. زمونږ دا طالبان او ته اذعان او تصدیق او یقین وای، هغه اذعان او تصدیق د پیغمبر نه کاو. نور ارسنا معلومو ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا. وی زخپ وی ما چې د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم دین پټولو دینونو کې بهتر دی. وی راته خپته ده. او بیا سوئی رسول اللہ مبارک توئی چکلا ابو طالب تداک مکی کافران را للو و تیوی چی دار وارد پوئی کا او جرگے پی کولنو دا غین پس رسول اللہ مبارک یو پوٹی پریشان شو. ذکر دو طویلی ویر وارک بولی دا قوم مقابلہ گرانا دو مہربانیو کدا خبری وصل جوڑی کا.
رسول الله مبارک ورته وی چې یو لاس کې نور او بله کې سپومۍ هم راښکته کړي که نه د دې خپلې خبرې نه د الله د توحید د وحدانیت د دې نه به ونړم او کاکاجي که ته د دې قوم نه مجبور نو خیر د تا نه ګیله نشته روان شو د سترګو کې اوښکې رالی ابو طالب وی دلته راشه بچې دلته راشه څه وایي ورته ابو طالب هغه وخت کوم رسول الله مبارک ته دا خبره کوي لولا الملامة وحذار صبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا که د قوم ملامتیا نه وي او د پیغور نه نه یریدې که نه نو دا کلمه به مې کوله وویلې وه او بیا ورته څه وایي رسول الله مبارک ته ابو طالب الله اکبر والله لن يصلوا اليك بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اؤسد في التراب دفینا وی چې تر څو قبر کې ښخ شوی نیم چې د چا پلار هم درته رانږدې نه شي تکړه شه واصدع بامرک لم تصب قائد وی زه خپل کار خپل تبلیغ کوه چې څوک به درته رانږدې هم نه شي حتی اؤسد فی التراب دفینا تر څو چې په خاورو کې ماته د قبر کې د خاورو بالغ نه پرېوتی که نه د چا پلار هم درته رانږدې کېدی نه شي عجیبه اسلام نصیب کې نو قسمت کې اسلام نو آخر وخت کې رسول الله مبارک ورته بار بار وایي چې کاکاجي ګوره خدای ته وګوره درته ښه پته ده چې دا دین رښتونی دی وی قوم نه یریږم سبا به وایي چې پیغور به راته د مرګ نه پس کوي چې ویرېد آخر وخت کې رو ویرو نو آخري ټکې سو علی دین عبدالمطلب بس د پلار عبدالمطلب دا دین مې دا زوړ ښه دی د بوتانو والا رسول الله مبارک تلاړ او ورته څه وایي وایي هغې پورې به دله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یم منې کړی هغه وخت کې سوال ورته جایز و سوال به کوم پیغمبر مبارک انتهایی خفه ځکه ماشوم یې لوی کړی نو نبي علیه السلام به ډېرې دعاګانې کولې وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وی باس بیا الله منې کو وی مشرک او کافر له بخنه نه غواړي نه به پیغمبر غواړي او نه به بل څوک غواړي او الله وی انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وی بچ ستاسو خوښ دی نو تیر جنت ته نشي رسولی ته به صرف لاره ښې باقي جنت ته رسول زما کار دی بس د قسمت کې نشته یې نه پوهېږي نو نبی علیہ السلام به وله بخښنه غواړه بیا خدای منع که نو حضرت علي وله راغی پیغمبر علیہ السلام له د هغه خو پلار و که نه ورته څه وایي وی د الله رسول وی هغه ګمراه تره دې مړ شو وی دا ګمراه تره دې وی مړ شو وی علي ورچا ښه کا وی د الله رسول مشرک دی کافر دې څه وسره وکړم څنګه یې ښخ کړم وی خیر دې دفن یې که ښخ یې نو پیغمبر علیه السلام په دې هم خفه و چې ابو طالب څومره زما خدمت وکړ او لاړ او رسول الله مبارک په دې هم خفه و چې د هغه د وجې نه پیغمبر علیه السلام مضبوطه مو ډاډ ورته د هغه طرف نه میلاو شوی دې ته عام الحزن وایي د غم کال یو ځل حضور پاک وفرمایل چا ته تپوس وکړو وی ابو طالب خو تا نه ډېر تاوېده نه تاوېده ستا ډېر خدمت کړی دی نو ستا نه ورته څه فایده رسېدلې ده که نه حضرت عباس ورته وایي عباس غرور وی یو عباس که زه نه وې د جهنم ویښ کې به پروت و جهنم ویښ کې ځکه ښه ورته هر څه معلوم و زه معلوم و بیا مې ایمان نه راوړي خو زما د وجې به دې د اور په یو چپه کې ولاړې صرف خپو کې به یې لاندې اوري خپو ته نور وجود به یې د اور نه محفوظ خو هغه چې کم سکروټ کې د خپو لاندې پرتې وی به دومره ګرمي چې دماغ به یې خوټ کېږي نور وجود کې به اور نه صرف خپو ته نو علما لیکي وی نور وجود باندې د حضور پاک حفاظت کړی دی خو خپې یې په کفر کې ولاړې وی اسلام ته رانلې پخپو په کفر کې ولاړو استقامت په کفر استقامت په ایمان نه خپې کفر کې وې نو خپو کې به اور پروت ما زبه خوټ کېږي زمارونو دې کې یو سبق تاسو له راغی چې ګورې یوازې د رسول الله مبارک په مینه کار نه کېږي تر څو چې هغه ونه منې د څونه مینه وه
څونه محبت دی. اسلام یې منه چې رښتونه دی، خو پیغمبر یې په حیث د پیغمبره نه دی منلی، الله په حیث د یووالي نه دی منلی. نو که ته ډېره مینه مو کې د رسول الله مبارک سره ډېره مو کې، خو چې هغه ومنې چې دا د خدای رسول دی او د هغه تعلیمات ومنې چې هغه وي الله یو دی او تم خدای یو منې، او قیامت اخرت چې هغه عقیده کوم راوړي د هغه ومنې، نو هله کامیابي ده. چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې، یوازې په دې کار نه کېږي چې تر څو د هغه خبره دې نه منلې، د هغه د توحید راوړلې عقیده دې نه منلې، او تر څو تا د هغه د خدای د یووالي او د ربوبیت او د الله د لویۍ او د عظمت چې کوم سوچ دې دا ستا زړه کې نه پرېوتی او اقرار د کلمې شهادت دې نه کړی، نو په یوازې مینه هم کار نه کېږي. څه وایي زما مینه ده، خو شرکي اعمال کې دې باندې کار نه کېږي. او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هم په دغه کال وفات شوه. حضرت خدیجه خو ټول مال رسول الله مبارک ته وقف کړی، او په کور کې دننه به پیغمبر علیه السلام له ډاډ ورکاو، او که معمولي به په نبي علیه السلام خفګان راته کلکه ورسره مضبوطه ولاړه وه، تسلي به یې ورکوله. وله داسې ښځه نه وه چې زړه وله نوره وښویي، زړه به یې وله نه ښویي، زړه به یې وله مضبوطه، ډاډ به یې ورکو، خپلې پیسې دولت خپل کور ټول یې ورته وقف کړي. هغه حضرت خدیجه هم لاړه وفات شوه، عام الحزن د غم کال. نو سن 11 نبوي کې رسول الله مبارک طائف ته لاړ، قوم نه مایوس شو. نو ته طائف سفر ډېر عجیبه و. 3 سردارانو په طائف کې، یو عبد علیل او یو حبیب او بل مسعود، دا 3 غټ غټ سردارانو. نو چې هلته حضور پاک لاړ، نو هغوی د ایمان دعوت ورکړو که خدای پاک چې ته دا مسلمانان کې، نو هغوی ورپورې ټوخې وکړې. یو ورته وایي پام کوه، ګورې ما سره خبرې ونه کړې، ته دې قابل نه چې ما سره خبرې وکړې. بل ورته وایي اوهو مکه کې خدای بل څوک نه لیدلی او ته پیغمبر کړې، مکه کې ډېر لوی سرداران دي، نو تا غوندې یتیم بل څوک یې نه لیدل. بل ورته څه وایي، او ته وایي زه دې نه منم، که رښتونه نو ما به خدای هلاک کړي. ځه رټ جوابونه، او یوازې په رټو جوابونو نه، ګورې د مارونو په رټو جوابونو نه، هغه چې کوم هلکانو غلامانو دا کشران دي ته یې په کاڼو شروع کولې. په رسول الله مبارک کاڼو باران ورېده. اوس هم بعضې خلک دي مولیانو له پیغور ورکوي، ته ما ته نصیحت کې، تا کم داسې مسلې زړې کړې، ته د ما قبر کې سملې که زه ستا قبر کې سملم. د خدای ظالمه ای د خدای ظالمه، شکر وباسه چې څوک نصیحت ته. زه خو محتاج یم دې ته چې ما ته څوک نصیحت وکړي، زه اوسه پورې زه محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي. مسلمان دی هر وخت ځان دې ته محتاج کړي چې ده ته څوک نصیحت وکړي. زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک لاره وښي. پېښور ته ځم او څوک ما ته لار نه معلوم، ما ته څوک وښیي، خوشحالۍ کم که نه. پنډۍ ته ځم، هلته مې یو دوست دی، خو ما نه کور خطا شوی دی، نوم راته معلوم دی، خدای خطا دی، لکه دا کم ځای دی، او ما ته څوک لار وښیي چې داسې به لاړ شي، داسې داسې داسې، نو زما ته څونه اسانتیا، هغه شکریه به مدا کم. شکرا ستا شکریه ساری، او هغه دپاره به زه هر قسم الفاظ ویم، بې ادبي دې معافي ما ته دې لاره وښول. نو د جنت لار چې تا ته څوک ښیي، الله اکبر، د خدای لار درته ښیي. چې د خدای لار او دین درته ښیي، د خدای دین درته ښیي، دعوت در کوي، تبلیغ در کوي، نیغه لار درته ښیي، شکر ادا کا، سپکه مه وایه، عمل کې که نه کې شکر ادا کا. دا غټه لار خو دغه ده چې خدای ته پرې ورسېږي، دا وړې لار په دې مونږ خوشحالېږو، ځکه دې کې ډوډۍ شته، دې کې چای شته، دې کې پیسې دي، هغې کې جنت دی، هغه وروسته دې پته نه لګي. نو مونږ په هغې کې بې سوچه روان یو. څوک هم درته نصیحت وکړي، شکر ادا کا، لاس وله ښکل کا، مهرباني ورته ووایه، بد مه ګڼه، بالکل بد مه ګڼو. زه دې ته محتاج یم چې ما ته څوک نصیحت وکړي، زه دې ته محتاج یم چې زما بچو ته څوک نصیحت وکړي، زه دې ته محتاج یم چې زما مقتدیانو ته، زما دوستانو ته څوک نصیحت وکړي، تم دې ته محتاج یې چې څوک نصیحت ته وکړي. نو نن سبا غیم پیغور ورکو، تا غوندې کس نن سبا بعضې خلک وایي پلان کې زوی را پاسېد، ملا شو، مونږ ته اوس چلونه ښایي. شکر نو باسې، ته بدبخت ستا زوی ملا نه شو، د هغه زوی ملا شو، تا ته نصیحت کوي، خوش قسمته شه. قومي خو دې د قوم بچی خو دې که نه، ستا لاس کې ماشوم لوی شو، شکر ادا کا. نو ډېر خلک داسې وایي پلان کې بچې راته اوس په جومات کې په مصله ولاړ یې،
د پلان کی بچي او د پلان کی بچي نن په منبر را تناسب مونږ ته نصیحتونه کوي پلار به دا چل کو دا الله اکبر دا اسلام پورې ټوکې دین پورې ټوکې هغه کور چې په هغې کې خدای یو حافظ جوړ کړي قسم په خدای د خدای په نسبت دا ډېر بهترین کور دی هغه کور چې په هغې کې خدای یو عالم جوړ کړي هغه کور چې په هغې کې د الله د قرآن تلاوت کېږي دی نه ښه کور بل نشته دې کور له پیغور مه ورکوه او پلار دې ټیک د غلطي به یې کړي زوی عالم حافظ شو ټیک به شي زوی د مخه به اوس ټیکي دا زړې زمانې پسې مزه چا به دا کار کو تا به دا کار کو تا به دا کار کو توبه وباسه مسلمان ته مه باسه کنه تا به هم کړي نو دا پیغور به بالکل نه ورکوې په دې الله خفه کېږي هغه کار به کوې چې په کم الله خوشحالېږي او د الله د خفګان کار به نه کوو او الله نه به دا سوال هم کوو چې خدای خولې نه هغه خبره مه وباسه چې ته خفه کېږي د دین پیغور چاله مه ورکوه نه هغوی پیغورونه ورکړل رسول الله مبارک او بیا الکان او غلامان شابه وله کانو باران شو زید ابن حارثه و سره دی او زبت کله مخکې کېدم او کله شاته کېدم چې زه ولګم خو چې رسول الله مبارک ونه لګي وجود له لهان سارا وجود تمام جسم له لهان ہو گیا ټول وجود نوی نه روانې دی بیگی او بلکې او روایت کې راځي فرشتې راځي ویني اوچتای زمکې ته ونه رسېږي د پیغمبر مبارک دا وینه زمکې ته ونه رسېږي حضرت عائشہ صدیقه یو ځل د حضور پاک نه تپوس کوي وی د الله رسول په جون کې سخت تر وسپتا کمه راغلی ده د احد نه علاوه د احد نه سخت تر وس ماشاءالله احد نه سخت تر وس وی دا عائشہ چې کله ستا د قوم نه مایوسه شوم طائف ته لاړم اړې را سخت تر وس یعنی خلکو په کانو ویشتم زما وجود د کانو د وینو نه شول پوړ دی او ما ته دا پته نه لګي عایشه چې روان د کم طرف نه موزم کم خوا نظر مې بالکل کار نه کوي کم طرف نه روان یم او کم خوازم او دغه وخت کې رسول الله مبارک یو اوږده خطبه ده زه به مفهوم درته ویم رسول الله مبارک الله تعالی سوچت خدای ته څه وایي یا الله ما چا ته سپارې الله زما خو پته ایمان دی الله زه خو ستا تصدیق کوم الله الی من تکلونی خدای عزت ما چا ته سپارې زه خو ستا د ذات نه بغیر بل نه منم زه خو ستا د ذات لپاره الله طائف ته رالم او ستا دپاره دعوت او تبلیغ چلوم الی من تکلونی یا الله چا ته به سپارې او بیا څه وایي وی الله که ته په دې وینو په دې تکلیف خوشحاله پروا مې نشته که ته په دې خوشحاله الله هېڅ پروا نشته زما مقصد الله ستا رضا ده چې ته راضي هېڅ پروا نشته او بیا څه وایي الله په دې به مال اجر راکې الله په دې به ما خوشحاله په دې به مال اجر راکې او الله ستا هر کار د خیر دی الله زما ستا پاره خبره ایمان دی الله ملک الجبال جبریل راغی علیہ السلام ورسره بله فرشته ده الله خو ویني که نه ګوره سخته شته سختې پسې راتم شته جبریل علیہ السلام سلام واچو حضور پاک ته وی دا الله یو فرشته راولېږله ملک الجبال د غرونو اختیارمنه ده اجازت غواړي وی اجازت دی وی دا الله راولېږله ما بس اړه رسته کوه د الله غضب هم جوش کې راغلی دی جوش کې راغلی دی خو اختیار ستا دی لکه تکلیف پتا تیریږي اډر کوه که ته غواړې د طایف دا دوه غرونو چت کم او د طایف د خلکو به دا سر د پاسه کېنم دا طاقت مال الله را کړی دی وی نه غواړم الله نه غواړم دا ولې نه غواړم وی د دې د بچو نه به خدای هغه څوک پیدا کړي چې دا کلمه به ووایي زما سترګې به په یخې کړي په دې کلمه اولاد کې به الله څوک پیدا کړي او بیا فرمائی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون اللہ دا نہ پوئیگی خدا قوم پوئیگی نا تو تا لارا برابر کا خدا ظلم سومر دے پیغمبر تو آگاہنے کئی اگی زیادتی کئی پیغمبر رحم کئی دا اخلاق دی زمارونو اگی پکانو وشتل کئی پیغمبر دو آگانو باندی وشتل کئی اگی تی وینی با یہ رسول اللہ مبارک نو پیغمبر دی ایمان دعا گالی کری دا وقت انسان سمر تکلیف کی ہوئی دا انسان نے سمر غصہ رازی اور پیغمبر مبارک و مت با سمر رحم دے
دی امت ته څومره قربانۍ وکړلې، څومره تکلیفات برداشت کړل او دعاګانې کوي. دی بچونه به خدای هغه څوک پیدا کړي، ما کلمه به ووایي اللهم اهد قومي، الله زما دې قوم ته هدایت وکړه خدایه، انهم لا یعلمون، نه پوهېږي. زمانو دقسې مثال زموږ علماو ته، زموږ دعوت والاو ته دا یو لاره ده، دا یو چل دی، دا یو ټریننګ دی چې تا ته به خلک سپک یم وایي، بد به م وایي، ته دعا کوه. ستا په حق کې به خلک هر څه وایي، ته به جواب به نه ورکوې، دعا کوه. ته دعا کوه د هدایت. دقسې زمانو نن سبا ستاسو مولیان دي ګوره، یو علماو پسې خلک څومره خبرې کوي، مدرسو پسې، مولیانو پسې، لیکن علما هغې په حق کې چې پېشمنیم پسې تاسو ته دعاګانې کوي، چې مانځه پسې مې تاسو ته دعاګانې کوي، چې حج عمرې له ځي او هلته لاس پورته کوي تاسو ته دعاګانې کوي، دا ستاسو خیر خواهان دي. خو الله خو یې نه ګوري، ښه الله یې نه چې تا له خیر خوا دی او ته داسې نه کوې، خدای پاک یې نه. نو حضور پاک مبارک زید ابن حارثه وایي وی را روان ومه نو ډېر، نو هلته د عتبه او د شیبه د باغ و، هلته راورسېدل. نو کېناستل یو ځای کې دمه وکړه. نو عتبه او شیبه چې وکتل رسول الله مبارک ته، نو ډېر په تکلیف کې ودانې وینې پاکولې. نو هغه و کافران، د کافرانو سردار و، خوړې په نبي علیه السلام خفه شو. نو د هغه یو غلام و نوکر و، عداس ته انګور ورکړل، وی ورشه چاره په مخه کړی دی، وینې ته بیګي ځان نه وچوي، دا انګورو دا اوبه وله ورکړه چې وڅښي. دغه باغ ما لیدی دی، تېر ځل چې زه لاړم په رمضان کې، نو زه لاړم هغه باغ مې ولیده. اوس خو هغه کې خیر دومره څه نشته، خو هغه ځای معلوم دی. او چې کوم ځای رسول الله مبارک ناست و، هلته یو جومات جوړ شوی دی، مسجد عداس ورته وایي. بله پې پاسې پې کتبه لګولې ده، مسجد عداس یې پې اوس هم لیکلی دی. زموږ د دې جومات په نیمه راکوټې جومات دی، د حال په نیمه نم راکوټې دی، د حال نم راکوټې دی نیمه، مسجد عداس هغه دی. حضور پاک ناست و، موږ هم جومات ته ننوتو، 2 رکعته نفل هم پکې وکړو، پکې کېناستو. نو چې انګور یې راوړل رسول الله مبارک ته، نو حضور پاک چې دا نه اوچته کړه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله عداس ورته وایي دا ټکي خو ما چا نه دلته نه دی اورېدلی، بسم الله خو ما چا ته نه دی اورېدلی دلته. نو حضور پاک ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه عداس یم. وایي د کوم ځای؟ وایي د نینوا د علاقې مه عیسایي. نو حضور پاک فرمایل ښه زما ضرور یونس علیه السلام د علاقې، نینوا ته یونس علیه السلام ته دعوت دپاره، زما ضرور د یونس علیه السلام د علاقې. نو عداس ورته وایي ته یونس څه پېژنې؟ بلکل، خو ته څه پېژنې؟ نو حضور پاک ورته فرمایل زما ورور دی که نه، هم پیغمبر او زم پیغمبر، الله ما له نبوت را کړی دی. حضور پاک فرمائی الانبیاء كلهم اخوة لعلات ابهم واحد و امهاتهم شتا. وی ټول پیغمبران دا علاتی میرنی رونه دي، پلار یو دی، پلار شریک رونه، میندې جدا دي، لکه توحید او عقیده د ټولو یو ده، او فقهي مسائل بیا د یو بل سره اختلاف لري. وی ښه ته د خدای پیغمبر یونس پیژنې؟ وی او بس هغه ټیټ شو، د حضور پاک پې ښکل کړی عداس او ایمان یې راوړو، مسلمان شو، خدای مسلمان که. چې واپس لاړ نو عتبه او شیبه خو یو بل ته وکتل، وایي داسې ده چې هلک جوړ لاړ د محمد ملګری شو. نو چې راغی هلکه وایي زر مونږ در باندې پې شو، تا خو د هغه خپې ښکل کړې او لاسونه دې وله ښکل کړل، ور ستا دین د هغه د دین نه غوره دی، ستا عیسایت پام کوه غطا نشي. وی ما ولیده، ما وپېژانده، ما وپېژاند دا هغه دین دی چې زما د دین پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، د ده پیشنګویي هغه کړې ده چې زما نه پس به یو پیغمبر راځي، ابا احمد به نوم یې د هغه دی. او عجیبه دا ده، دا عتبه او شیبه چې کله بدر ته تلل، نو دا عداس راغی او په جړا شو ورته، او ورته وایي ای عتبه زما سرداران یې مه ځئ، د خدای خاطر وکئ، دا د خدای پیغمبر دی، د هغه دشمنۍ له مه ځئ، د هغه مقابلې له مه ځئ، مینت یې ورته کو،
خو هغې عتبه او شیبه ظالمان پوی نه شو لاړل نو دې په جړا ته پاتې شو نو د شیبه زوی عاصي نو معاص ابن شیبه هغه عداس ولې جاړې وی په دې سردارانو جاړم شیطان یې د پیغمبر مقابلې له بوځي شیطان د مټه نیولې دی د پیغمبر مقابلې له بوځي او په دې جاړم چې دا بالته مړ شي ختم مقصد شو عتبه مردار شو او شیبان په بدر کې مردار شو دا سخت روز په حضور پاک نو چې بیا را روان شو نو الله فضل بل وکړ لاره کې یو ځای کې منځ کاو تلاوت کوي د قرآن شریف نو د نصیبین د عراق د علاقې پیریان په لاره تېرېدل پیریان یو بل سره میټینګ کړي موږ ببر اسمان ته مخکې ختو او اسمان کې به هم خبرې اورېدې د فرشتو اب هم کاهنانو ساحرانو له راوړې اوس خو موږ بر اسمان ته چې خیږو نو په شغلو ویشتلی کېږو د شغلې را پسې راخطا کېږي دا څه مسله ده فضربوا مشارق الارض و مغاربها وی زه وګرځئ د ځمکې په مشرق او مغرب کې وګورئ چې دا څه شی دی چې موږ اسمان ته نه پرېږدو شغلې څه چل شوی دی نو یوه ډله را روانه وه دلته حضور پاک منځ کاو نو قرآن شریف یې واورېده نو چې قرآن شریف یې واورېده د نبي علیه السلام نه نو یو بل ته یې وویل دا شی دی صاحب د دې د وجې نه موږ بره الله اسمان ته نه پرېږدي د دې حفاظت کوي خدای پاک هسې نه فرشتې دا قرآن یو بل ته وایي موږ یې واورو د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې موږ واورو او خپل کاهن ته ووایو نو دا د قرآن د حفاظت دپاره خدای په موږ شغلې را پرېږدي نو هغه پیریان رالل رسول الله مبارک ته او په حضور پاک کې ایمان راوړه خدای پاک مسلمانان کړل الله ورته ښیي که نه چې که هلته انسان ایمان نه راوړي پیری به در باندې ایمان راوړي او چې دا پیریان بیا خپلې کلي ته لاړل علاقې ته قرآن شریف کې الله فرمایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ای قوم موږ یو قرآن واورېده یهدي الى ناشنا قرآنا یهدي الى الرشد خلقو ته نیغه لار ښیي خلق خدای ته رسوي فآمنا به موږ په ایمان راوړه ولن نشرک بربنا احدا دینه پس به موږ شرک نه کوو الله به یو منو نو هلته هغه درې ظالمان مسلمانان نشو د طایف سرداران هغه رکاوټ جوړ شو لیکن دې خوا رب العالمین پیریان مسلمانان د حضور پاک سترګې څه ناڅه یخې شوې اوس د مارونو کم خلک کم سړی چې به د وطن نه ووته باس ابه بیا خپل وطن ته نشو راتلی بیا به چې حفاظت هم نه کوه ولې ته ولې د کلي نه وتې تا ولې هجرت کو د هغوی دستور دا و نو حضور پاک چې اوس کلي ته راځي نو اوس بیا څوک نه چې اوس مدد یې وکړي هېڅ څوک نشته چې د پیغمبر علیه السلام اوس مدد وکړي نو مطعم ابن عدي هغه د کافرانو یو سردار و مطعم ابن عدي نو هغې مطعم ابن عدي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شو نو پیغمبر علیه السلام نه امان ورکړ چا غاړم نه ښودله او مطعم ابن عدي رسول الله مبارک ته ویل راځه ستا دین جدا زما جدا ټیک شو هېڅ خبره نشته خو زه به دې مرسته کوم راځه ته خپل کار کوه د رسول الله مبارک یو شان خو مخکې و نو رسول الله مبارک راغی زید ابن حارثه ورسره او مطعم ابن عدي خپل نوکران او خپل بچي ته ګیر چاپېره کړل او په مکه کې اعلان وکړه وی محمد زما په امن کې مکې ته داخل دی صلی الله علیه وسلم ته ته بس غږ نه کوې رسول الله مبارک ورته مطعم زه خو به طواف کومې راځه نو د هغه بچي ته ګیر چاپېر و چې څوک ورته نقصان ونه رسوي نو د بیت الله طواف شو وکړه او 2 رکعاته نفل یې وکړل نو بیا خپل کور ته لاړ نو یو وخت کې نبي علیه السلام مبارک چې کله د بدر قیدیان گرفتار کړل او وینېول نو دی فرمایلی لو کان المطعم حیا لو کان مطعم بن عدي حیا ثم کلمني في هؤلاء النتنه لترکتهم له وی که مطعم ابن عدي جم دی وی کنه او دا د کافرو سفارش ما ته کړی چې دا پرېږده نو د هغه د وجې به ما پرېښی وي ځکه چې د طوایف نه راتلم نو ما له امن را کړی د مارونو دا سختۍ روانې دي اوس دین له چې څوک هم خدمت کوي سخته شته بې سختې کار نشته تکلیف شته تا ته به میلاویږي بچو ته به دې میلاویږي
مال به دې لګي، خرچه به دې لګي، وجود به دې صرف کېږي، بې دې نه په اسانه جنت نه ګټلی کېږي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو اسې بیسه پیدا یې خامخا دین د سختۍ شته، تکلیفات شته، دې نه بغیر کار نه کېږي. نو زمارونو دې درمیان کې او دې ظالمانو به پروپیګنډې کولې. طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه دې راغی، دې شاعر هم ډېر هوښیار سړی و، دې درمیان کې د یمن نه راغلی و. نو خلقو ورته وایي چې دلته یو هلک دی او نوي دین یې خور کړی دی او بس داسې جادوګر دی که د هغه خبره چا واوري د جادو پې چلېږي، او د پلار او د زوی او د رور او د خور او د قوم په منځ کې لوی اختلافات یې جوړ کړي دي. نو ده به په غوږونو کې مالوچ منډل، په غوږونو کې مالوچ چې څوک هسې نه هوا ده د خبره دماغ وخت ته ونه رسوي، والوچ به منډل. نو یو ځل د بیت الله خوا کې تېرېده او نبي علیه السلام مونځ کو، تلاوت یې په زوره کو، چې د مالوچ یو پوټی لقېدلي و، نو هغه تلاوت یې غوږ له راغی. نو لکه وایي زه څونه هوښیار یم، ځان نه مې قمقل جوړ کړی دی، غوږونو کې مالوچ مې منډل. زه خو شاعر یم، شعر پېژنم، زه خو په دنیا ګرځم، هر څه پېژنم. نو که دا جادوګري او ساحري نو دا خو زه پېژنم، دا مې څه غلط کار کړی دی. نو هغه مالوچ یې د غوږونو نه وغورځول او خبره وله غوږ له راغله، نو خبره یې خوښه شوه. نو چې رسول الله مبارک کور ته روان شو، دیم ورپسې لاړ. نو چې هغه ورننوت نو ده ورته دروازه وویله، ورننوته. نو ورته یې ټوله قصه وکړه، دغسې د یمن یم، طفیل مې نوم دی، د دوس قبیلې مشر یم، هلته دا د ابو هریره رضی الله عنه قبیله وه. خو زه چې رالم د عمرې له، نو خلکو راته ووایي چې دغسې چل دی، غوږونو کې مالوچ به مې منډل. نو ما وایي زه قمقل یم، زه خو هوښیار سړی یم، زه خو ښه بد پېژنم، مالوچ پې لر کړل. ستا خبره مې واورېده، په زړه مې لږه لګېدلې ده، پړه لګېدلې ده. لږ ما ته ووایه ته څوک یې، ستا څه خبرې دي؟ حضور پاک وفرمایل زه الله پیغمبر، زه خو نه مال غواړم. قل لا اسألو علیه من اجر ان اجري الا علی الله. پیسې هم نه غواړم، اجر مې په الله دی، مشري نه غواړم، هېڅ نه غواړم، صرف دا وایم چې الله را لېږلی یم، څه لی لېږلی یم چې دې دپاره چې دې خلکو ته دا یو شی وښیم چې الله یو دی، شریک نه لري. دا خو یې ډېره هوښیاره خبره ده. ویدله غوندې ما ته څه واوروه. نو حضور پاک ورته قل هو الله احد، سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دی ورته واورل. خدای مسلمان مسلمان شو. نبی علیہ السلام ته خپل کلي ته لاړ شه، خپل قوم ته، او دعوت چلاوه. انشاءالله خدای به اسلام یو غالب کې بیا به راځئ. نو ورته وایي چې ماله څه نښه راکړه، که زه قوم ته ویم قوم خو زما نه مني، څه نښه راله راکړه. نو رسول الله مبارک الله ته لاس پورته کړ، اللهم اجعل له آیه، خدای یو نښه وله ورکړه. وایي ځه نښه به دله خدای چې کلي ته ورسېږي، نښه به دله خدای درکړي. چې کلي ته لاړه نو د تندي نه به یې رڼا تله، نو خلک ترې راتاو شو، را منډې کړې. نو ده وی خدای دا نښه خدای راکړه، خو دا خو مې نه ده خوښه، ځکه خلک وایي چې د برګي مرض ورته لګېدلی، مسلمان شو نو د برګي مرض. نو ده سره به یو چوکه وه، نو هغه رڼا چوکې له راله، د چوکې نه به رڼا تله. نو خلق را منډه کړې، لکه طفیل دا سري ستا خو د چوکې نه رڼا خېږي. نو هغه وایي دقسې یو پیغمبر باندې مې ایمان راوړه، دا خبرې دي، او دی ماله نښه راکړې ده. نو بعضې کسان خدای پاک مسلمانان کړل. نو یو ځل رسول الله مبارک ته راغی، وایي د الله رسوله ان دوسا ابد، زما قوم چې دی ابد و عصت انکار کوي، خدای نه مني، نافرماني کوي، فدعو علیهم، خیره پې وکړه چې خدای هلاک کړي. نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي، اللهم اهد دوسا وات بهم، وایي خدای د دوس د قوم ته هدایت وکړي او ترې راولې، قوم ته هدایت وکړي او ترې راولې. نو ټول قوم یې خدای مسلمانان کړل. ګورې یو طرف نه سخته ده، بل خوا نرمه ده. دا خو ښایي الله پاک دین کې سخت شته. د دې نه پس زمارونو د مدینه شریفه حج کې به رسول الله مبارک خلکو ته دعوت ورکړ، د حج په موقع چې څوک برالل د بهر نه نبی علیه السلام به غلې غوندې را ځان لکړل او دین به یې وتښه. نو یو شپږ کسان راغلي وو د مدینې منورې، یو پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه. نو په مینا کې جمره عقبې سره شاته یو غونډی وه، دا غونډی شاته پټ غوندې ځای و، د مدینې شپږ کسانو. نو حضور پاک ورته وی یو دوه خبرې سره کوم لږ را دې خوا شي، خو ګورې دا هم درته زه وایم
چې په لارو کوڅو کې د کافرانو خپل ملګري خواره کړي چې څوک به مکې ته حج راتلل وی ګورې مونږ کې یو سړی دی او هغه څه ناشنا خبرې کوي د پلار نیکه دین پسې خبرې کوي زمونږ خدایانو پسې ګورې هغه سره بیلو نه شي او خبرې ونه رہی غني سخت جادوګر ناغي به دا پروپیګنډې کولې رسول الله مبارک دا چل کا دا شپږ ځان لکړل او د ایمان دعوت یې ولا ورک په مدینه کې اصل کې يهوديانو سیدل او يهوديانو د اخر زمانه د پیغمبر صفاتونه وکول یو يهوديانو سیدل او بل د مدینه خپل خلکو د مدینه د خلکو ته دوړلې وي اوس او خزرج ابن قیله به وته وي دا اصل کې د یمن نه راغلی ودلته اوسېدل یمن کې سیلاب راغلی نو دا هغه سیلاب نه دلته کې متاثرینو نو مدینه منوره کې اوسېدل نو بیا دلته کې پاتې شوي نو یهودیانو چې به سره کلم جګړه راله نو یهودیانو به ورته د آخر زمانې پیغمبر به راځي مونږ به ملګري کېږو تاسو سره به ګورو ښه او د آخر زمانې د پیغمبر دا صفت دی دا دی د حضور پاک صفتونه به هغې ته بیانول وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به دا صفت نو هغې ته د آخر زمانې د پیغمبر نقشه په ذهن کې پرته وه د یهودیانو نه اورېدلې وه چې داسې خبرې به کوي دا به وي دا به دی نو چې څنګه حضور پاک دوی د غونډۍ شاته کړل پټ د مکې د کافرو نه او د ایمان دعوت یې ولا ورکو بس هغې خو پیښ وه لکه دا خو مغه دی او یهودیان چې یادوي دکې خو هغه نښې دي چې یهودیان د آخر زمانې د پیغمبر کومې نښې یادوي د خبرې خو مغه دي چې یهودیان مونږ ته ویلي دي یهود به راځي په ده به ایمان راوړي چې مونږ پې مخکې ایمان راوړو هغه شپږ کسان خدای پاک مسلمانان کړل نبی علیہ السلام ورته وګورئ غږ مه کوئ د مکې خلک ټول مخالف دي څوک به تکلیف درکړي غلی ځئ خپل وطن تال ته دین چلاوئ او پټ مخکې یو غونډۍ وه دا غونډۍ شاته دا دعوت یې ورکړی اوس سعودي حکومت هغه غونډۍ واره کړې ده خلک ورته غټ شیطان وایي غټ شیطان نه چې څنګه کوزېږي او مکې ته د مخې نو ښي طرف ته یو زیړ جومات ښکاري مخکې د غونډۍ نه پناه خلک وایي دا جومات په غر کې و چې غر یې ته لرې کې جومات راښکاره شو نه دا جومات د غر نه شاته و ترکیانو په هغه ځای کې یو جومات جوړ کړی دی دا کوټې جومات دی دومره وایي لکه زمونږ د دې برجۍ نه د دې خوا علاقه چې ده پوټینۍ غوندې جومات دی یا دې نه یو پوټۍ زیات وي زیړ رنګ یې ولا ورکړ ترکیانو په هغه ځای جومات زه ورته ورغلی یم ما پکې الحمدلله 2 رکعات هم کړي نو هغه ځای کې شپږ مسلمانان شو نو دی لاړل په مدینه منوره کې دعوت چلاو نو دا سن 11 نبوي نو په سن 12 نبوي 12 کال د نبوت هغې ځان سره یو کسان نور هم راوستل نو حضور پاک هلته کې ورسره وعده کړی وي دلته به راځئ نو هغه وی نور هم راوستل شپږ دوی وی نور راوستل نو حضور پاک هغوی هم د ایمان دعوت ورکړو هم خدای پاک مسلمانان کړل نو پسند 13 نبوي د نبوت په 14 کال هغې ځان سره څوک 2 یا 3 یا 15 یا یادی دی راوستل او دوی لګیا دی هلته دعوت چلی په مدینه شریفه کې د 9 کسان چې واپس تلل که نه شپږ زاړو او 9 نوي دا چې واپس تلل نو حضور پاک ورسره 2 صحابه ولیږل یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو عبدالله ابن ام مکتوم دا دوی ولیږل وی دا د سره لیږم او دی به هلته جمعې مونځ هم کوی دلته خو دوی نه شو کولی جمعې مونځ یې ملته شروع کړه حزب النبي طلاقه ورته وایي نو دا دواړه او یې دین خوروی نو ټول څو مسلمانانو 15 هغه زاړه او شپږ نوي 9 نوي نو 12 کسان دي نو دوی لګیا دی د دین خدمت کوي نو ګوره چې څوک د دین کار کوي مخالفین خوار دی وي که نه نو د بنو عبدالاشهل قوم راغونډ شو په مدینه کې یو لوی خاندان دی هغوی راغونډ شو د اوس قبیلې سره تعلق لري او هغوی ویل لکه د مکې نه څه خلک راغلي دي او نوي دین خوری او زموږ زوړ دین پسې خبرې کوي دې سره څه چل پکار دی یا خدای دا څه جنجال دی دا چا روستی دي دا اسعد ابن زراره روستی دي او په خپل کور کې دیره کړي نو یو نوجوان اسید ابن حضیر هغه وی زه پوه شه او دوی پوه شه زه ورځم لاول به ورته نصیحت وکړو
که سم شو خپخه کني بیا به ورسره ګورو. اسید ابن حضیر توره وړقوله لا اسد ابن زراره ته دروازه وواله اوله راوه دا سره بدماشۍ په چال لکه ما اورېدلي دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستې دي او نوي دین خورئ او زوړ دین پسې خبرې کوي. ګورې ټول قوم ستا خلاف راغونډ دی، قوم بلوه دی، او په تا باندې حمله کوله چې ورځو او دا چې کومې مکې والا روز دام والا وجنو او د سره م ګورو. خو زما دوست دی، زه دله رالم، زما دوست دی. نو زه دې پوهوم چې دا کسان هر څوک دا وشاړه او دا خبرې پرېږده، واپس خپل زوړ دین له راځه. او که دا دې ونه شړل او خپل زوړ دین له رانلې نو ګورې وروره زما دوست دی، خو دې تورې ته مې ګوره ستا ملګری به نیم او د قوم به ملګری پوه مې کړې. حضور پاک خو عجیبه تعلیمات یې اسد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه ته زما دوست دی او سیده وي وی اراده وه کور ته دې دننه کوم هغې سره په خپله خبرې وکړه. نو که خبرې غلطې وي او خرابې وي نو ستا اختیار دی د مټې ونیسه ویې او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه بېلما نه شړی. ما خپل کور ته راوستي، ستاسو کورونو ته خو مې نه یې راوستی. هغه ویله دا خو هوښیاره خبره ده. نو ورسره کور ته دننه شو. چې دننه شو نو هغه نابینا صحابي دی عبدالله ابن مکتوم، هغه ته یې ده ته یو څو خبرې وکړه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ. اوس کوم صحابي چې د حضور پاک د مبارکې خولې نه په خپله قرآن اورېدلی او پیغمبر علیه السلام دعوت له لېږلی دی، هغه اواز به څومره ښکلي او دا په دواړو سترګو ړوند و غریب. نو چې قرآن شریف یې ولوسته نو اسید ابن حضیر ورته دا څه شی دی؟ وی دا زمونږ د الله کلام دی او زمونږ په ښکلي پیغمبر یې زمونږ د هدایت دپاره نازل کړی دی. وی ستاسو ره پیغمبر څه نوم دی پلان کې؟ وی ستاسو ره دین څه نوم دی اسلام؟ وی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي؟ وی دا کلمې شهادت به وایي، کلمې شهادت یې وایي خدای مسلمان. چې واپس راغی اوس قوم ناست دی، اسیده څه چل دی وکړه؟ یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی او نیکان دی او ډېرې ښکلې خبرې کوي او دا هغه خلق دی د دې پیغمبر هغه دی چې یهودیان مونږ ته وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. زه خو یې ملګری شوم. اوهو دا دې څوک کړل؟ کشر وې که نه پوه نه شوې، دوکه شوې. سعد ابن معاذ د اوس قبیلې سردار دی، هغه پاسېد. هغه ویل لکه داسې ما پرېږدی دا چا چې دا مسلمانان راوستي زما را ترور زوی دی، زه ورځمه او زه پویم. نو که پوه شو ښه، که پوه نه شو نو زه به تاسو قوم سره ولاړ یم، هغه سره نه ودرېږم. خو اول خبرې کوو. زه ډېره ښه. سعد ابن معاذ راغی، اسد ابن زراره ته دروازه وواله، اوله راووت. هلکه ترور زویه څه خلک دی د مکې نه راوستلی او څه ګډې وډې خبرې کوي، نوی دین خورئ، زموږ دین پسې بدې وایي. ګورې زما د ترور زوی نو زه در باندې خفه کېږم او ټول قوم ستا خلاف اوچت دی. پلان کې دی کې ناست دي، تورې راغښتې دي، در پسې راتلل خو مې نه زه ورځم. مهرباني وکړه دا قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم. زه هم ګورې تا پوهوم، که زما په خبره پوه نه شو قوم سره ودرېږم، تا سره نه ودرېږم. اسد ابن زراره رضی الله عنه ورته وایي ته راځه کور ته دې دننه کوم. د هغې خبرې وه که غلطي ستا اختیار دی، نه مټې نیسه شړه. هلکه دا خو هوښیاره خبره دی. نو کور ته یې دننه کړ. چې ورغې نو هغه نابینا صحابي ته وایي وایي ده سره یو څو خبرې وکړه. هغه ورته د قرآن شریف تلاوت وکړه. چې تلاوت یې څنګه وکړه؟ پړه ولګېده. اخر تلاوت و ده چا؟ د هغه صحابي تلاوت دی چې د حضور پاک نه قرآن زده کړی. او یو ځل د دې صحابي پیغمبر علیه السلام په مکه کې د مکې مشرکانو سره څه مذاکرات شروع و، دی راغی. نو نبی علیہ السلام لږ یو پټې تندې مبارک را ګونجې شو او لږ خپه شو چې ته نیکبخته دې وخت کې ولې راغلې؟ زما د مکې د کافرانو سره مذاکرات دي که خدای مسلمانان کی. نو په هغې الله د حضور پاک لا یو پټې په قرآن شریف کې زوره نه ورکړه. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، چې دا ړوند راغی نو تا خفګان وکړه دنه؟ دی خو نصیحت قبل نصیحت له راغلی دی. لعله څنګه یذکر او یذکر فتنفعه الذکرى، دی خو نصیحت قبلی. نو چې بیا به دا نابینا صحابي راغی که نه نو حضور پاک به ورته خپل ځای نه پاڅېده او ورته به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، هغه چاته هرکلی دی چې د هغه په حق کې زه خدای ملامته کړی یم، هغه صحابي دی. نو چې هغه ته سعد ابن معاذ ته هم د قرآن شریف یو څو ایتونه ووایي نو سعد ابن معاذ پوه شو اوهو
هلکه ستاسو دین څه نوم دی؟ اسلام. د پیغمبر څه نوم دی؟ فلان کې. دې کې به څنګه سړی داخلېږي؟ وایي دغه دوه ټکي دي که نه کلمه شهادت. هغه ورته واورو. سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان کړ. د مدینې خلک په دې وجه مسلمانېدل چې هغوی د پیغمبر علیه السلام ټول صفتونه د یهودو نه اورېدلي وو. نو سعد ابن معاذ لاړ، هغه ټول بنو عبدالاشهل قوم ناست دی. نو هغوی ته وایي هلکه زه څنګه یم؟ وی ته خو زمونږ مشر یې. وی ناروغ که لیونی؟ نه نه ته خو زمونږ مشر یې، سردار یې. وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنئ؟ د قوم دا خیال و چې دی به وایي چې راځئ چې پې ورځو. خلک خو نن دی زنده‌باد ته خوشحالېږي. وی بالکل هلکه رستو رانه نه شئ. صاحب ته مشر یې، ته چې څه وایې موږ دې ملګري یو. وی ښه داسې کار دی، دا ډېر ښه خلک دی دغه مسلمانان. دی چې په کوم دین دی د دې نوم د اسلام، د دې چې کوم پیغمبر دی د هغه نوم د محمد صلی الله علیه وسلم. او دا هغه دین دی او هغه پیغمبر دی چې یهودیان موږ ته وایي د آخر زمانې پیغمبر به راځي. او مې خبرې واورېدې د الله رښتونې کلام یې راته ووایي. زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته ویم چې تاسو هم ملګري شئ. هغه بنو عبدالاشهل چې دا څومره قوم و خدای ټول په یو ژبه مسلمانان کړ. نو بیا په د نبوت په 14 کال 72 یا 73 یا 15 یا کسان رالل د هغه غونډۍ شاته. نو حضور پاک وله دعوت ورکړ. نو بیعت اسلام یې وکړ. نو دی بیا نبی علیہ السلام نه دعوت ورکړ د مدینې منورې. وی صاحب په مکه کې ستا او ستا ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع دي، نو ته مهرباني وکړه مدینې ته راځه. فضا کولاو ده، هلته به انشاءالله موږ ستا ملګري یو، هېڅوک درته نقصان نشي رسول. نو حضرت عباس ته دغه وخت کې مسلمان نو د حضور پاک طرف هغه ورته وی د مدینې خلکو زما دا ورواره تاسو مدینې ته بوځئ. مې بوځئ، دلته قوم دی، د قوم د وجې محفوظ دی. او که هلته تاسو بوت او دته نقصان ورسېد ګورې ستاسو له دې 15 یو نه به تپوس کوم. هغې وی ته موږ ته پرېږده، ستا ته پیریان هم خلاص. نو د هغې نه پس رسول الله مبارک دعوت قبول کړ او ملګرو ته یې ویې ځئ یو کس مدینې ته ځئ. نو د مدینې د هجرت متعلق چې څه بحث یې انشاءالله آینده جمعه به درته بیان کړم. الله پاک دغه دین کم د پاره چې حضور پاک مبارک قرباني کړې ده، خدای پاک دې دا دین زمونږ نصیب کړي. الله په دې دین زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کړي. خدای په دغه اسلام زمونږ مرګ نصیب کړي. په دغه اسلام زمونږ په قبر کې جواب نصیب کړي. په دغه اسلام مونږ د رسول الله مبارک مخ کې ودرولې کړي. او په دغه اسلام مونږ په صراط باندې پورې باصله کړي. په دغه اسلام هم جنت ته داخل کړي. او زمونږ په زړه کې خدای د ښکلې عقیده مضبوطه کړي. زمونږ د بچو زمونږ د اولاد په زړونو کې مضبوطه کړي. او خدای ته ایمان نصیب کړي. خدای د بیمارۍ نه مو ساتي. الله چې څومره بیماران دي په دې مسجد جمعات کې زمونږ به اواز چې څوک اوري په کورونو کې او ځای په ځای الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. الله روغ صحتونه والا ورکړي. د چا چې بچي نه الله بچي والا ورکړي. که د چا نارینه اولاد نه رب العالمین نارینه اولاد والا ورکړي. او که د چا رښتینې هلکان یا جینکې خدای صالحه رشتې والا ورکړي. الله چې د چا د زړه څه حاجتونه یې والا پوره کړي. که څوک تنګدسته دي، فقیران مسکینان دي، خدای ته تنګدستي په وسعت د مال او په فراخۍ د مال باندې بدله کړي. ټولو له فراخه روزي او فراخه رزق ورکړي. چا ته څه پریشاني ده، ټینشن دی، خدای هغه پریشاني په خوشحالو بدله کړي. یو ملګری دی هغه ته څه پریشاني ده، دعا وکړي چې خدای پاک هغه پریشاني په خیر او په خوشحالو بدله کړي. خدای دې د هر قسمه فتنو د دنیا او د آخر نه په امن کې وساتي. خدای زمونږ بچي کامیاب کړي. الله بچیم کامیاب کړي. د لوفرو او د بدعملو نه پروردګاره په امن کې وساتي. خدای که د چا یو بل سره رواني دشمنۍ طرفګري په روغو باندې بدله کړي. خدای موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي. د شریانو د شر نه مو ساتي. د بغضیانو د بغضو نه مو ساتي. او الله د بد نظر او د بد نظرونو نه مو ساتي. او خدای د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي. چې کوم دعاګانو دپاره بعضې زنانه دي، بعضې نارینه دي دعاګانې غوښتې دي، خدای هغه هم درته معلوم دي، د هغې دعاګانې هم درته معلوم دي. دعاګانې وله قبولې کړي. کوم ملګري چې د لرې لرې ځای نه زمونږ د مانځه له راځي، بیان اورېدو له راځي، خدای په یو قدم اجر ورکړي. خدای د ډکو منګولو سره واپس کړي. کوم خلک چې زمونږ دا بیان اوري په دغه باندې په موبایل وغیره باندې، خدای هغې ته هم د هدایت زندګي نصیب کړي. او چې کوم مسافر یې سفر د مشکلاتو نه په امن کې وساتي. زمونږ د دې محلو د دوستانو ته د اجرو خاوندانو ته هم دعا وکړئ چې دوی زمونږ د دې مېلمنو کم خدمت کوي. خدای د دې اجر دوی له په دواړه جهانه ورکړي. خدای دا ټول د پریشانو نه وساتي او د آفتونو نه وساتي او د زړه مقاصد یې پوره کړي. د دنیا او د آخر زندګي د خوشحالو د راحتو ګرځونه کړي او د زړه ټول مقاصد شرعي خدای پوره کړي.
اخر وخت کې د رب العالمین زمونږه دغه دین چې دا کم دپاره حضور پاک راغلی دی دا د خدای زمونږ په آخر وخت کې مناسب کې او خدای د دې دین سره زمونږ مینه پیدا کړي د دې دین د مخلوق ته رسولو د خدای مونږ له توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق